افغانستان کې د فتنه اچونکو دسیسې 90 سلنه راکمې شوي دي. د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع سرپرست وزیر تېره ورځ د تصفیوي او امنیتي کمیسیون په خبري ناسته کې چې د حکومت د رسنیو په مرکز کې ترسره شوه وویل چې په تېرو 12 میاشتو کې د هیواد په کچه د فتنهګرو دسیسې شنډې او د وړم کال د 12 میاشتو په نسبت 90 سلنه کمې شوي دي. د دفاع چارسنبال وزیر د دغو کړیو له ماتې څخه خبر ورکوي او ډاډ یې ورکړ چې فتنهګرو ته به د فعالیت اجازه ورنکړي. مولوي محمد یعقوب مجاهد د افغانستان په اړه ناسمو تبلیغاتو ته په اشارې زیاته کړي چې د دغو تبلیغاتو ترسره کوونکي غواړي له دې لارې سیاسي او مادي امتیازات او خپل شوم اهداف ترلاسه کړي. نوموړي له ملګرو ملتونو او هیوادونو څخه وغوښتل چې پر دغه ډول ناسمو تبلیغاتو باور ونه کړي. د ښاغلي مجاهد په خبره د افغانستان اسلامي امارت